د زنانو حکمرانی څنګه ده؟ آیا په اسلام کې د اجازه شته ده؟ نو په قران کریم کې 15 سپاره کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې الرجال قوامون علی النساء. الله فرمایي چې سړی مشر دی په زنانو باندې. د وجه ډیر علماء دین دا مسله راوستي ده. په حدیث کې د الله رسول فرمایلی دي چې د زنانو لپاره حکمرانی نشته. د الله رسول فرمایلی دي وای هغه قوم به چرته هم کامیاب نشي کوم قوم چې په ځان باندې زنانه مشري کی. د بس خلک ته پوس کې چې اخر دا ولي په اسلام کې د زنانو لپاره د حکمرانی د اجازه ولي نشته. نو ملګرو اول په دې خبر باندې ځان په کول غواړي چې په دې دنیا کې د انسان په شکل کې الله سبحانه وتعالى دوه قسمه جندر پیدا کړی دي، دوه جنسونه چې یو دی سړی او بل دی ښځه. په اسلام کې د سړي او ښځې په مابین کې ګوره فرق نشته. فرق په بعضي مسایلو کې دی. بعض ځایونه داسې دي چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی برتري زنانه له ورکړې ده، هغې مخکې کړې ده. او بعض داسې ځایونه دي په اسلام کې چې په هغې کې الله سړی مخکې کړی دی او زنانه وروسته ده. سړی او ښځه چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي هر یو له څومره طاقت ورکړی دی دغه طاقت موافق هغه ذمہ داري هم ورکړې ده. بایولوژیکلی میډیکلی دا خبره ثابت ده چې واقعي د زنانه او سړي په مابین کې ډېر فرق دی. د ښځې هغه سایکالوجي ډېره جدا ده د سړي نه. لکه مثال په طور یو خاندان دی چې په هغې کې ماشومان هم موجود دي او دغه شان مشران کسان هم په هغې کې شته دی. نو کله چې یو غټ کار راشي، دروند کار، ګران کار، نو هغه په مشرانو باندې کېدلی شي. د ماشومانو کار هغه د غټو سړو نه اخیستلی کېږي. د غټو سړو چې کوم کار دی هغه د ماشومانو نه اخیستلی کېږي. نو همدغه شانتې الله سبحانه وتعالی طاقت ورکړی دی جسماني لحاظ سره سړي له. دې وجې نه د حکمراني کولو یو زور غواړي، دماغي، جسماني، او دا یو غټ مسؤلیت دی. دې وجې نه دا صرف او صرف سړي ته ورسپارلی شوی دی. دې نه علاوه د زنانه چې کوم نفسیات دي، سایکالوجي، دا ډېره بدله ده د سړي نه. ور د انسان دوه حالتونه دي، یو د عقل حالت دی ایو د جذبات والا حالت دی. دا خبره تجربه شوې ده او رزلټ دا راوتی دی چې واقعي سړی اکثر چې کومې فیصلې کوي نو هغه د عقل نه کوي. او زنانو کې اکثر خبره دا ده چې په هغو کې اکثریتي لحاظ سره فیصلې په جذباتو باندې کېږي. یعنې د زنانه چې کوم ایموشنز دي، جذبات دي، هغه په عقل باندې حاوي. او د سړو په باب کې عقل چې هغه حاوي په جذباتو باندې، په ایموشنز باندې. دا واضح فرق دی چې ټول انسانانو ته معلوم دی. تر دې چې لیبرالیزم او فیمینیزم والا خلک ټول زموږ سره دا خبره مانی، په دې باندې هغه زموږ سره متفق دي. په دې خبر باندې دوی هم یقین ته رسیدلی دي چې واقعي د سړي او ښځې په مابین کې ډېر فرق دی. خو تاسو وګورئ ملګرو، دغه خلک همیشه دا اواز اوچتوي چې جنډر ایکوالټي پکار ده، د سړي او ښځې په مابین کې فرق نه دی پکار، بلکې کم کار، کومه ذمهواري چې د سړي ده هغه شان زنانه له هم ورکول پکار دي. او دا ډېره تعجب خبره ده ملګرو. نن سبا په یوکرین کې یو نوې پالیسي جوړه شوې ده او غدا ده چې په یوکرین کې کم یو ماشوم اوسېږي، کم یو انسان اوسېږي چې دغه عمر یعنې په سړو کې چې دغه عمر د 13 کالو پورې دی، نو هغه به یوکرین پرېږدي نه، بلکې هغه په دغه ملک کې اوسېږي، د خپل ملک دفاع به کوي، په آرمي کې به داخلېږي او جنګ به کوي د مقابل دشمن سره. او کوم چې ماشومان او زنانه دي هغو د اجازت دی هغه ملک پرېښودی شي. یعنې صرف او صرف د سړو دپاره د ملک نه وتل چې کوم دي نو هغه الاو نه دي، غیر قانوني کار دی. دا اوس ناشنا خبره ده چې کله اوس د جنګ ټیم راغلی دی او سخت ټیم دی نو په هغې کې دوی سړي مخې ته کوي. لیکن کله چې هم د خواهشاتو میداني نو په هغې کې د خلک وایي چې نه، سړي او زنانه دواړو له یو شان حقوق ورکول پکار دي، ذمه داري یو شان پکار ده. نو اوس دغه لکه سړي راپاسي په یوکرین کې او دا احتجاج وکړي چې نه موږ له دې حقوق راکړی شي. څرنګه ذمهواري چې زموږ ده دغه ذمهواري د زنانو له هم ورکړی شي. زنانو ته ولې اجازه ورکولی کېږي چې هغوی د ملک پرېږدي؟ ملګرو دا ټول هغه خبرې دي چې هغه د عقل سلیم او فطرت سره تصادم لري، تضاد لري. الله چې دا جنډر څنګه پیدا کړی دی، سړی جدا دی، ښځه جدا ده، نو په دې کې دا یو حکمت دی چې سړي دپاره کوم جسم دی، د هغه لپاره کوم طاقت دی، د هغې موافق ده ته کارونه ورسپارلی شوي دي او زنانه ته د هغې د وس مطابق کارونه ورسپارلی شوي دي. د زنانو د وس چې کوم کار دی هغه ذمهواري سړو له نه ده ورکړی شوي، او د سړو چې کوم کار دی هغه ذمهواري زنانو له نه ده ورکړی شوي. او که سړی رالګي د دواړه یو شان کوي په ذمهواریانو کې، په حقوقو، په هر څه کې، نو دې سره ګورې غټ نقصان ولاړېدی شي. او دا خبره د تجربې مشاهدې نه ثابته ده. لکه څه وخت مخکې د اولمپکس یو مقابله وه چې په هغې کې یو سړی راغلی و خپل جنس بدل کړی و. یعنې هغه دا خبره کوله چې زه سړی وم لیکن ما د خپل ځان زنانه ښکارېده، دې وجې ما خپل جنس بدل کړی دی، زه زنانه یم. نو ستا خلک حیران وو چې موږ د دا نوم په کوم سپورټس کې ولیکو، د زنانو په هغې کې او که نه د سړو په هغې کې. نو بالاخره د هغو دا فیصله وکړله چې دې خپل ځان ته یعنې د زنانه په نظر باندې ګوري او دا وایي چې زه زنانه یم، نو دې وجې نه موږ باید دې سړي هغه نوم د زنانو په لیست کې ولیکو. بیا دغه شانتې وشوه کله چې دا سړی د ګیم اغزې ته ورغی او په دغه مقابله کې هغه زنانه ډېره زیاته ووالی شوه او غټ زخم پکې هغې ته ورسېدو په دې مقابله کې. او دا داسې خطرناکه نتیجه وه چې دغه خلک دوباره کېناستل، په دې خبرې یې سوچ وکړو، فکر وکړو چې اوس موږ څه کول پکار دي په دې باب کې. دا واضحه ده ملګرو چې کله انسان د فطرت نه بهر ته وځي او د دې نه ماوراء سوچ شروع کړي
نو واقعي خبره داسې قسم حالات سره مخامخ کیږي. بیا خلاصه خبرې دا شو چې زنانه الله کمزوري پیدا کړې ده، دغه په اعصاب کې دومره طاقت نشته څومره طاقت چې الله سبحانه وتعالى سړي له ورکړی دی. تاسو تاریخ وګورئ، همیشه چې غټ جنگونه شوي دي او غټ حالات مخې ته راغلي دي، تاریخي واقعیات دي، په هغه کې همیشه سړو مشري کړې ده. او په تاریخ کې داسې قومونه ډیر کم ملاويږي چې هغه د یوې سختې مقابلې لپاره په خپل ځان باندې ښځه مشره کړې وي. حکمرانی یو غټ منصب دی، که په دې منصب باندې د کېناستلو لپاره زنانه ته اجازه وي، نو عائشه رضی الله عنها څنګه زنانه وه؟ د نبی اسلام په کور کې هغې تربیت حاصل کړی، یو عالمه زنانه وه، د نبی اسلام سره یو ځای ډېره زندګي تېره کړې ده، صحابو به هغې له خلافت ورکړی وي، هغه به په ځان باندې مشره کړی وي. نو اسلام چې کومه یوه خبره کوي هغه چېرته هم د واقع سره تصادم نه لري، هغه به همیشه ښه نتیجه موږ تاسو ته راوړي. او کوم خلک چې د هغې په خلاف ځي، بله لاره اختیاروي، نو هغه خلک به همیشه داسې ټکرې خوري او د هرات په میدانونو کې به ګرځي راګرځي. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. اوس الله سبحانه وتعالى یو بل اصول بیانوي چې ښځه او خاوند یو بل سره اوسیږي، او د زنانو داسې یو عادت دی چې هغه په سړي باندې ښه نه لګي. د هغې لپاره الله سبحانه وتعالی یو طریقه ښوولې ده، و سړي له پکار ده چې هغه د ټول نه اول نصیحت وکړي زنانه ته، په نرمۍ سره د هغه پوه کړي چې دا کوم کار ته کېده په ما باندې ښه نه لګي، دا پرېښوده به کار دی. که د نصیحت باوجود زنانه خپل د عادت نه بدلوي، بیا دویم اپشن دا دی چې سړی د خپل دغه ځای پرېږدي، کمرې د هغې نه جدا کړي. په دې سره به دغه زنانه پوه شي، خپل د عادت به بدل کړي، او که د دې باوجود د هغې عادت بدل نه شو، بیا دغه خاوند له پکار ده چې هغه د تأدیب په طور باندې دغه زنانه ووهي. خو په حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي چې دا وهل به داسې نه کوي چې په هغې کې زخم پیدا کړي. ملګرو تاسو سوچ وکړئ دا خبرې الله سبحانه وتعالی ولې ذکر کوي؟ د دې وجه دا ده چې د ښځې خاوند په مابین کې چې کوم زندګي ده دا د یو وخت پورې محدود نه ده، بلکې د دوی د ژوند د یو بل سره د مرګ پورې دی. دې وجه نه د دې دواړو په مابین کې تفاهم پکار دی چې د یو بل باندې ښه پوهېږي او داسې یو کار نه کوي چې هغه په بل باندې بد لګي، د یو بل سره داسې زندګي تېره کړي چې دوی پکې خوشحاله د یو بل نه. بس کله حالات په داسې کنټرول کړي نو دوی سره به خاندان مضبوط وي، مخکې چې د دوی نه کوم اولاد پیدا شي د هغې نه به یو مضبوط او قوي خاندان فیملي به د هغې نه جوړېږي. اوس دا بعضې ملحدین یا لیبرل قسم خلک اعتراض کوي چې ګوره په قرآن کریم کې خو الله امر کړی دی چې تاسو زنانه وهئ. د دې خلکو د سوال غلط دی ملګرو. ګوره انسان خو دا عادت دی چې چېرته هم په یو ځای کې یو حاکم موجود دی، مشر، که هغه د سکول دی، که کالج دی، که یونیورسټۍ دی، که د ملک دی، نو دا لازم نه ده چې هغه به همیشه په نرمۍ سره خبرې کوي او امر به کوي خلکو ته، بلکې دغه حاکم به کله کله تیزي هم کوي، کله کله به هغه سختي کوي د خپل محکوم خلکو سره، چې په کوم وخت کې سختۍ د ضرورت وي نو په هغه ټایم کې به د سختۍ نه کار اخلي، او په کوم ځای کې چې خبره په نرموالي سره په نرمې خبرې سره حل کېږي نو هلته به د نرمې لهجې نه کار اخلي. دغه شان خبره په کور کې هم ده، یو خاندان کې هم ده چې ښځه خاوند دی او د هغو بچي دي، د فیملي په صورت باندې دوی اوسېږي، نو په دې کې تفاهم لازمي دی. کله زنانه یو عادت دی چې هغه د سړي خوښ نه دی او هغه منع کوي بار بار د هغې نه منع کېږي نه، نو په دې سره مخکې د خبره بیا تیزه تللی شي او تر دې چې طلاق واقع کېدی شي. ولا ډایرکټ د طلاق خبره نه ده کړې، بلکې د هغې نه مخکې دا امر کړلی چې تاسو به د نرمۍ نه کار اخلئ، اول به نصیحت کوئ، د نور کارونه وروسته را روان دي. خاص کر د وهلو دا خبره ټول له اخر کې ده. نو دلته چې د وهلو دا خبره شوې ده د هغې مطلب دا نه دی چې خاوند یې راولګي او د ځانه د ډیکټیټر جوړ کړي او ظلم دې شروع کړي په زنانه باندې، بلکې د دې خبرې تشریح رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړې ده چې هغه وهل به په داسې طریقې سره نه شي په دې کې زخم پیدا شي، بلکې د ادب په طور باندې به هغې له وهل ورکړي. بیا وروسته الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي که د دې هر څه باوجود دغه زنانه خپل د عادت بیا هم نه پرېږدي او د دې دواړو په مابین کې جنګ او جګړې دي، نو ښځه خاوند دې ولګي د خپل خاندانونه د یو کس راولي، یو کس به د ښځې د خاندان نه راشي او دویم کس به د سړي د خاندان نه، د دواړو په خپل منځ کې کښېني او د دې ښځې خاوند په مابین کې به صلح وکړي. د دغه صلح په اختتام کې څه ګزاره به سړی وکړي او څه ګزاره به زنانه وکړي، په دې سره به صلح راشي او خبره مسله به حل شي. دا څومره ښایسته طریقه ده او د دې هر څه نه مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د ټول نه اول د طلاق امر نه کوي. بس یو سړی د هغه ته یو عادت ښه نه لګي د زنانه نه او دې راولګي الله ورته وایي چې بس زر طلاق ورکړه، نه، د طلاق خبره وروسته ده، ډېره وروسته ده. اول خبره د اخلاقو ده، د نرمۍ ده. د دې ټولو خبرو نه اهمیت معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی څومره اهمیت ورکوي د انسانانو په مابین کې خاندان ته، فیملي ته. یورپ چې مکمل ازادي ورکړې د ښځې ته، د هغې په نتیجه کې هغو ته کومه کامیابي میلاو شوه په دې باب کې تاسو وګورئ. په دنیا کې امریکا، صرف امریکا داسې ملک دی چې په هغې کې دنده 40% داسې ماشومان دي، داسې نوجوانان موجود دي چې د هغو مور پلار نه دي معلوم، چې 70% خلک داسې دي چې هغو خاندان خوښی نه ده سره، هغو د سره دا غواړي نه چې زموږ د بچي وي، زموږ د خاندان وي، داسې نفرت د هغو په ذهنونو کې پیدا شوی دی او د بچو دا پالل، د هغو ساتل د هغو یو قید ګڼي، یو غټه ذمهواري ګڼي او د یوازې داسې ژوند تېرول هغو دې ته ازادي وایي، فریډم دې ته وایي. د دې په نتیجه کې دغه خلک د آبادي د کمۍ سره مخامخ شوي دي، د نوجوانانو ریشو کمه شوې ده، بوډاګان سیوا شوي دي
او دا کار نقصان ورکوي یو سټیټ لا یو ملک لا دی وجنه دغه ملکونه را لګي د خپل آبادی برابرولو د پاره د نوجوانانو د ریشو سیوا کولو د پاره نوې نوې پالیسیانې جوړي او د کوشش کوي چې په سره طریقې سره خپل د نوجوانانو د تیرات سیوا کوي خو بل طرف ته دا سو ګوري د مسلمانانو په ملکونو کې کوم ریشو ده د نوجوانانو او کوم حالات خاص کر د خاندانی نظامونو دا ډیر بهتر دي په دې ملکونو کې ډیره ښه نتیجه ده د خاندانی نظام په لحاظ سره په نسبت دغه فیملی سیستم سره کوم چې نسبه په دغه مغربي ملکونو کې موجود دي حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا وصلی الله سبحانه وتعالى ترغیب ورکوي مسلمان ته چې ته به احسان کې د خپل مور او پلار سره دغه حقوق الله سبحانه وتعالى ذکر کوي او دا ناشنا خبره ده الله رضی د حقوق د خپل حقوق نه بعد ذکر کوي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا په قران کې ډیر کړه داسې کیږي چې همیشه الله سبحانه وتعالى د خپل حقوق نه بعد د والدین حقوق ذکر کوي واضحه خبره ده چې انسان غ نشو ما د غره لویدل دغه کفالت تربیت د غټ ذمہواری ده چې نو ځواني تر ورسېږي خپل طاقت تر ورسېږي مطلب ډیر کوشش شوی دی ډیر مهنت دی مور پلار کړی دی ته اوس دغه شکریا ده کې د شکریا په تور باندې به دغه سره احسان کې خدای احسان بر مور پلار سره په هغه معاشره کې کیږي په کوم معاشره کې چې اخلاقیت خو موجودی کنه او اخلاقیت داس یو سیس دی چې دا مذهب انسان ته خای په لیبرالیزم فیمینیزم سیکولریزم و غیره چې څومره ایزمز دي په یو کې هم دا خبره نشته چې تر مور پلار د عزت خیال ساته دغه احترام کوه دغه سره احسان کوه په یو کې هم دا نشته بلکې هر یو ته دا وایي چې بس خپل ژوند مزي واخله آزاد او د مزو ول ژوند تیر کا انسان باندې خپل ژوند کې قسمه قسم حالات راځي او خاص کر د بډاوالي د حالت چې په انسان ډیر محتاج دی د کمزورتیا سره مخامخي او په دغه وخت کې ډیر ضرورتمن خپل بچو ته خپل اولاد ته خو افسوس دا دی چې په دغه معاشره کې کوم ته چې موږ د ترقی په نظر باندې ګورو په دغه مغربي کلچر کې دا خبره ده چې مور پلار بډاګان شي نو دغه لپاره خاص ځګونه جوړ شوي دي دوی راولي خپل مور پلار ویسي ولته پری دي نور خلک راولي د دوی خدمت کوي او دا کوم چې ځامن دي دوی په خپل دنیا کې مس ګرځي چرچی کوي ابه چې کله دوی کې وفات شي په دغه ځای کې دوی ته یو ټلیفون وشي رینګ راشي کله دوی په شړه باندې جوړي نو ورشي مور پلار اخر سر باندې ویني هغه په شړه جوړي نو بس هغه ته وشي بس خخي کوي ملګرو کله چې سړی راولېږي د فطرت سره جنگ شروع کی خاص کر هغه قوانین او خبره کوم چې الله کوي دی هغه پری دي شاته غورځي او هغه خبري مخې ته راواخلي کوم چې انسانان دوی ته کوي دوی ته لالچ مخې ته کېږي او دوی په لالچ پسې روان شي نو دوی به د ژوندۍ په هر پهلو کې د نقصان سره مخامخ کیږي حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا اوس الله سبحانه وتعالى د جهنميانو حالت بیانوي والله فرمایي وکړه چې جهنميان جهنم ته لاړ شي او هلته پور باندې سوزي او د دوی د بدن د سرمنه وسوځي یو پیر الله فرمایي چې موږ د دوی د سرمنې بدلی کو یعنی دوباره به راوخیږي بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله فرمایي د سرمن موږ د دې لپاره بدلو چې خلک عذاب وسیږي د خبرې مطلب دا دی چې د سرمنه د عذاب سکلو لپاره لازمي ده په دې باندې ساينسي تحقیق شوی دی ملګرو او داخله معلومه شوې ده چې واقعي بری سرمن کې د پین چې کوم ریسپټرز دیغه په ډیر مقدار کې موجود دي او واقعي انسان د درد محسوسيږي نو باقي د غټ کردار ادا کوي د دماغ له خبرداري ورکوي او ویل کېږي چې یو پروفیسور دی هغه باندې ریسرچ کړی دی د سکین ډاکټر واغه او بل اخر هغه مسلمان شوی دی چې نن سوال سو کال مخکې څنګه د سی خبر کېږي په قرآن کریم کې چې په زمانه کې چې هم نه پیژنده ابي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه پیغمبر او یو امي او لیکل واستل غنشو کوله او د شاندار خبره هغه کوي چې 100% د سنسر یو شنه برابر ده د قرآن کریم یو اعجاز دی ملګرو امخ د نور هم را روان دي بشماره حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا الله سبحانه وتعالى د قرآن کریم د حقانیت د پاره یو دلیل بیانوي والله فرمایي چې تاسو سوچ نه کوئ په قرآن کریم کې کله قرآن کریم چرته یو انسان لیکلی وي د الله نه ما سیوا د بل چا طرفه وي نو په دې کې ډېر اختلاف موجود وي ډېر تضادات په دې کتاب کې موجود وي چې یو خبره به بل سره تضاد لرلې د وخت په تیریدلو سره به دا خبرې غلطي ثابتېدلې او همیشه د انسانانو سره داسې کیږي په دنیا کې څومره انسانان تیر شوي دي یا اوس موجود دي څومره مصنفین دي چې هغه کتابونه لیکلي دي په دنیا کې داس خلک موجود دي چې هغه خلک د دوی د کتابونو سره باندې کوم خبر لیکل شوی دي دغه سره اختلاف لري او په دلایل سره هغه خبرې غلطي ثابت کړي دي او بعض کتابونه داسې دي چې د وخت په تیریدلو سره په هغه کې غلطیاں معلومې شوي دي مخې ته راغلي دي او د وخت په تیریدلو سره خلکو ته پته لګېدلې ده چې واقعي په خپل زمانه کې چې مصنف ته کوم خبره صحیح ښکارېده
نه سبا اوس هغه ته معلومه شو چې صحیح نه ده. په ټوله دنیا کې قرآن کریم واحد داسې کتاب دی چې د تحریف نه پاک دی، د تضاد نه پاک دی. د دې خبره چېرته هم د بلې سره تضاد نه لري. د زمانې په تېرېدلو سره چې اوسه پورې 1400 کاله تېر شو سله پاسه او په دې کې څه غلطي مخې ته رانغله. سره د دې نه چې انسان ډېره ترقي کړې ده، غټه ټکنالوژي مخې ته راغلې ده، لیکن د هغې باوجود داسې خبرې مخې ته راځي، داسې دریافت کېږي چې هغه د قرآن کریم حقانیت موږ ته راښایي او دا خبره موږ ته ثابتوي چې واقعي قرآن کومه خبره کړې ده نو هغه 100% صحیح ده. د هغې یو مثال مخکې موږ تاسو ته بیان کړو. د قرآن کریم د حقانیت یو دلیل دا دی چې په دې کې اختلاف نشته، په دې کې تضاد نشته، د هغې نه دا مکمل پاک دی. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. اوس د قتل مبارکي قانون بیانېږي. مخکې هم یو قانون بیان شوی خو هغه د قصاص په باب کې و چې یو سړی راولګي قصدن یو بل انسان قتل کړي نو دوی به بیا قصاص کولی شي. دا خبر مخکې ته بیان شوی ده، لیکن دلته اوس هغه صورت بیانوي چې مسلمان راولګي او په خطا کې بلې مسلمان دغه نه قتل شي. په دغه وخت کې بیا څه کېږي د هغې لپاره حکم بیانوي. لکه مثال په تور یو سړی دی چې هغه په ګاډي باندې یو هلک و یو مسلمان یې قتل کو او د دوی اراده نه وه د وهلو، په خطا کې ځان دا سړی قتل شو. نو په دغه ټایم کې به دی دیت ورکوي د مقتول وارثانو ته او ورسره به یو غلام هم آزادوي. خو که چېرته یو سړی راولګي د بلې قتل کو مسلمان په خطا کې او د دې مسلمان سړي تعلق د داسې یو قوم سره و چې هغه قوم دشمنانو د مسلمانانو یعنې کافرانو هغه او د جنګ په حالت کې و، نو په دغه وخت کې بیا دیت نه ورکولی کېږي دغه د وارثانو له خاندان له. دا سړی به صرف غلام آزاد کړي او خبر به ختمه شي. او که چېرته دغه مقتول د داسې خاندان سره تعلق ساتو د داسې یو قوم سره چې دغه قوم د مسلمانانو په مابین کې صلح شوې ده، معاهده شوې ده، نو بیا به دغه مسلمان رالګي یعنې کوم چې په خطا کې قتل شوی دی دی به دیت هم ورکوي دغه قوم له او د هغې سره غلام به هم آزادوي. خو که چېرته غلام نه میلاوېدو نو بیا به دې 2 میاشتې روجې نیسي خو پرله پسې. نو دا یو خاص حکم و چې دلته بیان شو. مطلب دا دی چې د مسلمان جان ډېر قیمتي دی، که هغه دې قتل کو نو بیا به د هغې دپاره ته دیت ورکړي، د هغې کفاره به ادا کړي. اسلام داسې یوه دایره ده چې کله ته په دې کې اوسېږي نو ته به قیمتي ستا د مال او جان به حفاظت کېږي په هغې کې، او که په دې کې یو ته هم نقصان ورسېدو نو حاکمي وخت به رالګي او تعالی به پوره انصاف درکوي په هغې کې. او بیا وروسته الله فرمایلي دي وایي که یو سړی چېرته راولګېدو قصدن عمدن یو مسلمان قتل کو، الله فرمایي چې د جزا او د بدله جهنم دی، الله به د همیشه لپاره جهنم ته بوځي. او دا ګوره ډېر غټ وعید دی چې دغه خلکو دپاره بیان شوی دی. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. شیطان باندې چې کله لعنت ویلې شو نو هغه الله سبحانه وتعالی سره دا وعده کړې وه چې ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. شیطان الله ته ویلي چې زه به دې بندګانو ته امر کومه نو دوی به ستا را تخلیق بدلوي، په هغې کې به تغییر راولي، خپل شکل او صورت به دا خلک بدلوي. ملګرو د دې کار نه منه راغلي ده په اسلام کې چې انسان الله څنګه پیدا کړی دی دی په هغه حالت باندې وي او په هغې کې تغییر او تبدیل راوستل دا حرام او ناروا کار دی. که انسان سړی پیدا دی نو دوی پر خپل حالت باندې وي، دوی د خپل جینډر خپل جنس بدلولی نه شي. یو زنانه الله پیدا کړې ده دا به هم دغه شان زنانه وي، د خپل جینډر بدلولی نه شي خپل جسم. او د دې ډېر نقصانات دي ملګرو چې کله په معاشره کې دا کولو اجازت ورکړی شي چې بس د هر چا خوښه ده چې سړي د خپل ځان څنګه محسوسیږي نو په هغه حالت کې د خپل ځان ساتلی شي. لکه په دغه مغربي معاشره کې د اجازت ورکړی شوی دی، دې وجې نه یو قسمه ډیپریشن عام شوی دی په دغه خلکو کې. په دوی کې چې کوم نوي نوي ماشومان ځوانان کېږي، نوجوانۍ عمر ته رسي، نو هغه په شک کې پرېوځي چې زه څه یم، زه سړی یم یا زنانه یم. ډېر خلک پکې داسې چې هغه ودونه کړي، د هغو بچي شوي، د هغې باوجود دوی راولګي خپل جینډر بدل کړي. خلکو ته دا خبره کوي چې بس ما ته داسې ښکارېده چې زه سړی نه یم، زه زنانه یم، نو ځکه ما خپل جینډر بدل کړو. په دې سره د دغه خلکو د بچو هغه مستقبل خراب شي، هغه برباد شي. او دغه بچي چې رالویږي د هغو چې کوم کفالت او تربیت کېږي هغه په ډیپریشن کې اکثر په دغه معاشره کې چې نوجوانان رالوی شي راغټ شي نو دوی د ذهني ټینشن سره، ذهني مریضاني ډیپریشن سره اخته دي. خلک ډېر پکې داسې چې هغه خپل ژوند بغیر د پلاره تیر کړي، او ډېر پکې داسې چې هغه خپل مور هم ویني، او ډېر پکې داسې چې هغه خپل مور لیدلی په ژوند کې نه پلار لیدلی. او دین علاوه د دې کار د وجې نه داسې نور ډېر مسایل مخې ته راځي چې مخکې موږ تاسو ته بیان کړو. د هغې یو مثال چې په یو ګیم کې یو سړی هغه خپل جنس بدل کړی و او بیا دغه خلک رالګېدلي و، د هغه نوم یې د زنانو په لیست کې لیکلی و، او د هغې نه بعد بیا څنګه واقع مخې ته راغله چې مخکې موږ تاسو ته بیان کړه. دغه خلک حیران دي چې موږ څه وکړو. لکه یو سړی دی مثال په طور بوډا دی، غټ عمر ته رسېدلی دی، لیکن هغه د خپل ځان داسې ښکاري چې زه ماشوم یم، زه د 10 کالو یم، او دې سبا ورځې راولګي یو ځای کې قتل وکړو، جرم یې وکړو، عدالت ته پېښ شو، دی ووایي چې نه زه خو ماشوم یم، زه خو د 10 کالو یم. اوس به دغلته څنګه چل کوو؟ په ده باندې به فیصله اورو یا نه؟
یو سړی دی چې هغه د خپل ځان سپی ښکاري، خپل جنډر بدل کو او دی راولګي نو څه جرم یې وکړو په معاشره کې، نو اوس به موږ څه کوو د ده سره؟ په عدالت کې به د باندې څنګه فیصله ورولی کېږي؟ او داسې واقعه مشهوره ده او د تېر شوي وخت کې ټول خلک د هغې نه خبر شوی و چې یو سړی وخت په ځان باندې په زرګونو ډالر لګولي وو دې دپاره چې هغه خپل شکل بدلو سپي ته، هغه وایي چې ما د خپل ځان سپي ښکاري. نو په دغه معاشره کې بیا څه کې د دې د اثر صرف د یو انسان د ذات پورې محدود نه دی، بلکې د اثر مخې ته ځي او د معاشرې چې کوم عدالت او د انصاف ځای دی په هغه ځای باندې هم د دې اثر پورې وځي، د دې فیصلې او د دغه ازادۍ کوم چې دغه خلکو له ورکړی شوې ده. نو خلاصه د خبرې دا شوه که انسان چېرته به د دنیا کې خپل لا ژوند ښه تېرول غواړي په سکون او په راحت کې، نو په ده باندې لازم ده چې دی د بعضې پابندیانو د لاندې ژوند تېر کړي. دا خبر ګوره ذهن کې کېږدوئ چې انسان ته چېرته هم مکمل ازادي نشي میلاوېدی په دې دنیا کې، خامخا به انسان په پابندیانو کې موجود وي. که یو سړی ځان د مذهب د قید نه ازادۍ و چې مذهب چې دا یو قید دی او زه د هغې نه ځان ازادومه او ازادۍ واله دنیا ته ځمه، د لیبرالیزم فیمینیزم وغیره چې کوم دنیا د هغې ته ځمه چې په هغه کې ما ته زما د خواهشاتو اجازت دي. نو ګوره دا یاد ساته چې په دغه ټایم کې به د انسان د نور نقصاناتو سره مخامخ کېږي او نور داسې پابندیان یې په ده باندې لګي چې دی به د هغې غلام کېږي. یو شاعر ډېره ښکلې خبره کړې ده چې هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشیطان. دغه خلک رالګېدل د الله د غلامۍ نه تښتېدل، الله چې د کومې غلامۍ دپاره پیدا کړي وو د خپل بندګۍ دپاره دوی د هغو نه منډه وواله، د ازادۍ ژوند طرف ته ورغلل، لیکن دغه خلک غلامان شو د خپل نفس په دغه دنیا کې او د شیطانان غلامان وګرځېدل. دغه خلک همیشه د افسوس، ذهني ټینشن او مشکلاتو سره مخامخ شو.